وروسته بیا پیلاطوس عسکرو ته امر وکړ چې عیسی په درو باندې ووهي. عسکرو د اغزو نه تاج جوړ کړ او د هغه په سر یې کېښود او بانجاني چپنۍ ورته ور واغوستله. هغوی به په وار وار هغه ته راتلل او ویل به یې ژوندی دې وي د یهودیانو پاچا، او په مخ به یې څپېړه ورکوله. پیلاطوس یو ځل بیا د باندې راووت او یهودیانو ته وویل ګورئ زه هغه تاسو ته راولم تر څو تاسو خبر شئ چې زه په هغه کې کوم جرم نه وینم. نو عیسی په داسې حال کې چې د اغزو تاج په سر و او بانجاني چپنۍ اغوستې وه د باندې راووت. پیلاطوس هغوی ته وویل وګورئ هغه سړی دلته دی. کله چې مشرانو کاهنانو او د خدای د کور ساتونکو هغه ولیده نو په چغو یې شروع وکړه او ویل یې هغه په صلیب باندې ځوړند کړه، هغه په صلیب باندې ځوړند کړه. پیلاطوس هغوی ته وویل هغه بوځئ او په خپله یې په صلیب باندې ځوړند کړئ ځکه چې زه په هغه کې کوم جرم نه وینم. خلکو ځواب ورکړ مونږ قانون لرو او د هغه له مخې باید هغه ووژل شي ځکه چې هغه دعوه کوي چې د خدای زوی دی. کله چې پیلاطوس دا خبره واورېدله نو نور هم وویرېده او بیرته ماڼۍ ته لاړ او د عیسی نه یې پوښتنه وکړه ته د کوم ځای؟ خو عیسی ورته ځواب ورنه کړ. پیلاطوس هغه ته وویل ولې زما سره خبرې نه کوې؟ آیا ته په دې نه پوهېږې چې زه دا واک او اختیار لرم چې تا آزاد کړم او یا دې په صلیب باندې ځوړند کړم؟ عیسی ځواب ورکړ که چیرې خدای تا ته واک او اختیار نه وای درکړی نو تا به زما سره هیڅ هم نشو کولی. نو چا چې زه تا ته په لاس درکړم نو په دې کې زیاته ګناه د هغه ده. کله چې پیلاطوس دا خبره واورېدله نو کوښښ یې وکړ چې هغه آزاد کړي، خو یهودیانو به بیا چغې وهلې او ویلې که چیرې تا دا سړی آزاد کړ نو ته د امپراتور دوست نه یې. هر څوک چې دعوه کوي چې زه پاچا یم نو هغه د امپراتور په خلاف سرکښي کوي. کله چې پیلاطوس دا خبرې واورېدلې نو عیسی د باندې راوویست او بیا پیلاطوس په هغه ځای کې د قضاوت په چوکۍ باندې کېناست چې د تیږو د فرش په نوم یادېده او په آرامي ژبه کې ورته جباته وایي. دا د فصح د تیارولو ورځ وه او شاوخوا غرمه وه چې پیلاطوس خلکو ته وویل وګورئ دا دی ستاسو پاچا. هغوی بیا چغې کړې هغه دې ووژل شي، هغه دې ووژل شي، په صلیب یې ځوړند کړه. پیلاطوس د هغوی نه پوښتنه وکړه آیا غواړئ چې ستاسو پاچا په صلیب باندې ځوړند کړم؟ مشرانو کاهنانو ځواب ورکړ موږ د امپراتور نه پرته بل پاچا نه لرو. نو بیا پیلاطوس عیسی هغوی ته ور وسپاره چې په صلیب باندې ځوړند کړي. نو هغوی عیسی لرې بوتلو. عیسی په داسې حال کې چې خپل صلیب یې په اوږه د ښار نه ووت او هغه ځای ته چې د سر د کوپړۍ په نوم یادېده او په آرامي ژبه ورته جلجتا وایي لاړ. په هغه ځای کې هغوی عیسی په صلیب باندې میخ کړ او د هغه سره دوه کسه نور هم چې یو اړخ او بل اړخ ته په صلیب باندې ځوړند کړل او عیسی د هغوی په منځ کې و.